سلامونه ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو د فاین ټور په باره کې ده چې یو نوی خوندور اپډیټ ورته راغلی دی او یو اپډیټ لږ پخوا ورته راغلی دی چې هغه کې چې کوم کسان پوسټونه کوي چې پکې KYC پوره شوي وي، هغه کسان پکې پوسټونه کوي، هغه هم نن درته په همدغه ویډیو کې ښایم او نن یو بل خوندور اپډیټ هم ورته راغلی، هغه هم درته کې ښایم. نو ملګرو چې چا فای اکاونټونه نه وي خلاص کړي، زما د همدغه چینل کې ویډیوګانې شته د فای نټورک، هماغه رقم ته تاسو جوړولی شئ او زما د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د جوړولو د فای نټورک د جوړولو لینک هم شته. لینک نه کلیک وکړئ، تاسو ته به هماغه ویډیو راخلاصي څنګه اکاونټ جوړولی شو او که چا جوړ کړی وي سیټینګونه یې پکې نه وي کړي، KYC یې پکې نه وي کړي، هماغه ویډیو زما د همدغه چینل کې شته. همدغه چینل کې وګورئ، تاسو هماغه ویډیو وګورئ او فای اکاونټ پکې سیخ کړئ چې KYC یې مو نه وي بشپړې کړي. نو ملګرو، فای نټورک بیخي پخوا مخته جوړ شوی دی چې هغه باندې ما ویډیو جوړ کړی دی چې کله او څه وخت چا جوړ کړی دی. ملګرو که چا نه وي خلاص کړی، فای اکاونټونه در سره خلاص کړئ، ډېر زبردست او ډېر قوي روان دی. نو ملګرو، فای اکاونټ کوم یو دی؟ همدغه فای اکاونټ دی نو چې موږ په همدغه کې نوی اپډیټ راغلی، په همدغه کې موږ ویډیو جوړوو. نو هغه ویډیو چې مخکې له دې نه چې په ویډیو پیل وکړو، نو ملګرو اول زما همدغه چینل در سره سبسکرایب او لایک هم ورکړئ. نو ملګرو، هر څه نه مخکې به تاسو راشئ، نو تاسو به همدغه سبسکرایب بټن چې کوم لیکلی دی، همدا سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه باندې کله چې تاسو دغه سبسکرایب بټن ووهلو، نو تاسو بیا په دوباره بیا کلیک وکړئ، د آل بټن به ووهئ. نو کله چې دا تاسو سبسکرایب کړو، نو کله تاسو ویډیو کتله، دا زما د ایتن نټورک په باره کې ویډیو جوړه کړې ده، نو بیا تاسو راشئ یو لایک ورکړئ چې تاسو په هیڅ نه کمیږي. او که کومه ستونزه پکې کوي، کوم چې شی پکې راشئ په کمنټ باندې کلیک وکړئ او یو زبردست کمنټ هم راته پرېږدئ چې هم دا تاسو څنګه پوښتنه لرئ، دا کې یو تاسو کمنټ هم پرې ایښی شئ او تاسو ویډیو هم بیا سټارټ کولی شئ. لکه ما دغه ویډیو د ایتن نټورک په باره کې سلامونه ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ. نو ملګرو، دغه ویډیو ما هم د ایتن نټورک په باره کې جوړ کړی، دا هم ښکلې ګټه ورکوي. دا کې نوي اپډیټونه روان دي، په هماغه باندې ویډیو هم جوړوو. نو ملګرو، راځو اوس په دې پیل کوو چې دغه اپډیټ څنګه راغلی دی، څنګه کار کوي، په هماغه باندې ویډیو جوړوو. نو ملګرو، تاسو به راشئ، فای اکاونټ به راخلاص کړئ. کله چې تاسو فای اکاونټ راخلاص کړئ، نو دلته لږ ورته انتظاریږو چې دغه ویډیو موږ ته راخلاصه کړي، د اکاونټ موږ ته پوره ډول راخلاص کړي، لږ ورته انتظاریږو. نو ملګرو، تاسو خپله کتلی شئ چې موږ ته دغه بټن هغه شی ورته راوي چې دغه بټن تاسو باید کلیک کړئ. هر کله تاسو اکاونټ خلاصوئ، نو تاسو ته دا بټن حتما درکوي. نو زه راځم دغه بټن باندې کلیک کوم، را به شئ ماینینګ به ووهئ چې دغه مرحلې بشپړ شي. نو دا تاسو هر وخت وایي، تاسو به ورسره بلد هم وایي. نو ملګرو، نوی اپډیټ چې کوم ورته راغلی دی، هغه یو همدغه دی چې دغه اوس ورته راغی دغه اپډیټ. او دویم کوم اپډیټ و چې هغه پخوا ورته راغلی دی چې همدغه پوسټونه پکې کېږي، دا همدغه اپډیټ دی. نو تاسو ملګرو راشئ، اول دغه نیو اپډیټ باندې خبرې کوو. را به شئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړو، نو دغه چکمار علامه به تاسو ته پکې راشي، ځکه زه دې ته ننوتم. تاسو به د اوله مرحله ووهئ. کله چې تاسو د اوله مرحله ووهله، تاسو ته به هغه 9 مرحلې راواړوي. کله چې 9 مرحلې مو راواړولې، KYC مې کړې وه، درته چکمار علامه درکوي. KYC مې نه وه کړې، یا چکمار علامه یا به درته پاتې وي. نو تاسو بیا راشئ، دغه دویم باندې به کلیک وکړئ، سیټینګ باندې. نو ملګرو، کله مې دا سیټینګ باندې کلیک وکړو، ماته دا هم چکمار علامه راکړه. کلیک وکړئ، فای براوزر ته هم بیایي، فای براوزر نه به راوځئ، چکمار علامه بیا ورکړې وي. را به شئ بیا به تاسو دغه پروفایل داسې باندې کلیک وکړئ. صحیح ده ملګرو؟ نو ملګرو، کله مې چې داسې باندې کلیک وکړو، تاسو دا کې هم فای براوزر ته راولی شئ، دا کې هم نیو اپډیټونه راغلي دي. نو تاسو دا کتلی شئ، دې نه بیرته بیا تاسو راووځئ. تاسو وګورئ، دې نه بیا بیرته راوځئ، چکمار علامه بیا هم ورکړې وي. زه راوځم بیرته، نو دې ته چکمار علامه نه ده ورکړې، دویم ورته بیا ورنوځم. نو ملګرو، دغه چکمار علامه چې کومه دا ځکه ماته ورکوي، همه زما د KYC په یوه عکس کې څومره ستونزه وه، هغه یې نه ده ورکړې. کله چې دغه مرحله بشپړ شي،
د چک مرحله ما ورکړئ نو تاسو به دا هم خلاص کړئ او د لاندې به هم خلاص کړئ. دا ځای کې به د دغه پروفایل رقم دا ځای کې هم دغه درته فراشین کړي. کله چې دغه درته شین کړو تاسو دغه مرحلې هم پکې بشپړ کړئ. دې سره تاسو د پای نیټورک سپیډ هر څه زیاتېږي تاسو تاسو خپله کتلی شئ. نو ملګرو راځو دغه بل اپډیټ چې کوم ورته راغلی دی چې ډېر کسان پوښتنه کوله چې دا کې دغه فسټونه پکېږي عکسونه پکې پورته کېږي د فای نیټورک په باره کې مونږ دا څنګه کولی شو دا خپل فسټونه وکړو. نو ما ورته وویل چې که ویسای چې کله بشپړ ډیولپ کېږي نو ځینې کسان پوښتنه کوي چې مونږ که ویسای بشپړې کړې دي مونږ یې څنګه سیخ کړو. نو چې چا که ویسای بشپړې کړې دي هماغه دی دلته فسټونه فک کولی شي. نو ملګرو تاسو خپله زما اکاونټ کتلی شئ چې 9 کسان زما په لینک راغلي دي 8 کسان پکې فعال دي. دا مایننګ علامه مو هم اوس فعاله کړه چې دغه سل سپیډ کې همدغه دی دا چې چاټ کېږي د ملګرو سره. نو کله تاسو دا درې ډاډ باندې کلیک وکړئ نو تاسو راشئ زما دغه ماینج وګورئ چې زما کیوایسي هر څه تاسو وګورئ چې څنګه پکې کېږي. نو ماته چې بله مرحله نه پوره کوله ما درته چې ما په کیوایسي یوه عکس کې کومه لږه ستونزه وه هماغه د همدې هغه په باره کې دی ځکه چې هلته زما د یوه مرحله نه ده بشپړه شوې. کیوایسي مو ګورئ بشپړه شوې ده د پورته مرحلې بشپړې شوې دي د یوه مرحله پاتې ده دغه هم زه خپله بشپړه کوم زما دغه نورې مرحلې او دغه مرحلې ټولې بشپړ شي. کله چې زما دغه 5 مرحله بشپړ شوه دا رقم ته ګرین شوه نو دغه مرحله به هم په خپله ورسره ګرین شي. نو تاسو دلته زما والټ ته پای براوزر ته فای نه دی وختي تاسو دلته داسې کتل شئ 0 دي یو سلاتیا ټول غیر فعال دي او 2 دي چې دي دغه راسره فعال دي مقصد وخت یې کله چې کویسي وشي ډایرکټ فای براوزر ته وړي. نو په دغه کې همدغه ستونزه وه چې ځکه چې زه فسټونه اوس هم پکې نشم کولی ځکه چې زما یوه مرحله پاتې ده. فسټونه به تاسو څنګه کوئ تاسو ملګرو زه اوس درته ښایم. نو ملګرو تاسو چې کله فسټونه کوئ را به شئ فای براوزر به را خلاص کړئ. فای براوزر به هر چا خلاص کړی هغه کسان به خلاص کړی چې کیوایسي کړي وي ځکه چې هغه کې کیوایسي مرحله نه بشپړه کېږي دویمه مرحله چې څو د فای براوزر نه وي را خلاص کړی را ډاونلوډ کړی نو تاسو را فای براوزر وي. کله چې تاسو فای براوزر را خلاص کړئ نو تاسو بیا راشئ همدغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. درته چک مارک کړم دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې همدغه باندې کلیک وکړو نو لږ وخت انتظار شئ چې د مرحلې ریډینګ واخلي موږ ته را خلاص شي. نو دلته ملګرو موږ ته دغه دلته چې کوم چا فسټونه فک کړي دغه ټول موږ ته دلته ښایي چې دغو کسانو پکې فسټونه کړي دي. نو تاسو بیا راشئ دلته ټول درته ښایي چې پوسټ څنګه کېږي دلته پوسټ کېږي دلته د خپله دلته د خپل پروفایل دی را به شئ تاسو خپل پروفایل ته. نو دلته درته ماته ښایي ما ځکه چې یوه مرحله نه ده بشپړه کړې کیوایسي نه ده بشپړه کړې دلته ماته ښایي ضرب دی ما دلته تاسو راشئ دلته هم ماته ضرب دی. تاسو به دغه څنګه کیوایسي چې چک کړي دي هغه کسان یې پیدا کړي. دلته زما انویټیشن کوډ ښایي ډي 909 چا کیوایسي کړي دی هغه پکې فسټونه کولی شي. نو ما یوه مرحله پاتې ده زه پکې دومره فسټونه نشم کولی ځکه چې ماته دلته ضربالعمه هم راکړې ده. تاسو به څنګه خپل اکاونټ پکې جوړوئ. نو ملګرو تاسو به راشئ پوسټ ته دلته تاسو خپل څه شی پکې ټولوئ همدغسې کیف پکې ټولوئ. وګورئ زما کې 0 دی او دغه د اور علامه چې ده دا هم 0 ده تاسو پکې دغه ټولوئ صحیح ده. نو دلته یې هم درکړي دي زه راځم دې ځای ته نو دغه کتلی شئ کله چې تاسو پوسټ هغه پوسټونه وکړئ دغه کسان چې کوم ورنوځي هغه درته دا لایکونه هر شی درکوي. نو تاسو بیا راشئ پوسټ ته دا پوسټ باندې به کلیک وکړئ دلته درته لیکل دی چې کریټ نیو چینل د کریټ نیو چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه راځم کریټ نیو چینل باندې کلیک کوم. ملګرو کریټ نیو چینل دا سرچ کې به تاسو ورته اوس ولیکئ خپل د چینل نوم څنګه تاسو چینل زه ورته لیکم چې رایحان 909 دا ورکړم کریټ چینل باندې کلیک کوم. دلته تاسو ماته راوړول چې ریحان 909 راځم په دا نیو چینل دی دا ځینې باندې بیا کلیک کوم را به شئ کریټ نیو چینل به اوس انتخاب کړئ. کله چې دغه جوړ شو نو تاسو دلته کتلی شئ چې دلته ټایټل ورته ورکړئ دلته نور چې څه شي باره کې تاسو پوسټونه کوئ پای په باره کې ورکوئ مقصد تاسو ښه پوسټونه پکې کوئ که د فای په باره کې منفي پوسټونه کوئ هغه بلته تاسو ټایټل ورکړئ او دلته به خپل معلومات ورکړئ یا اتیاوو څخه زیات نه کېږي. نو ته بیا تاسو پوسټ کړئ کله چې تاسو پوسټ کړئ نو دلته بیا تاسو راشئ دا چارټ ته
دلته ځای ته تاسو راشئ، دلته به تاسو ته خپل نیو هر څه درته ښایي، فالوینګ، فالوورز، نو نور خپله ورته څخیږي. پوسټونه دلته کولی شئ، دا ځکه نوی پوسټ کله چې اکاونټ جوړ شي تاسو ته یو بل پوسټونه هر چې خپله راوړي، دلته تاسو خپل پوسټونه کولی شئ، دغه وهلی شئ، دا وهلی شئ، ټول سره په تماس کې کېدای شئ. نو ماته دلته علامه راکړه چې تا والټ او پای براوزر اکاونټ ټول نه دی جوړ، ځکه چې ما KYC نه دی شوی. کله چې دلته تاسو ما ریحان هر څه ورته ولیکل نو ماته به اوکې پوسټ علامې ټولې لیکلې وې، لکه زه اوس دلته ورته لیکم، ګورئ ورته ریحان 909، زه په دا باندې کلیک کوم او بیا په چینل باندې او بیا کریټ چینل باندې، نو ما اکاونټ نه دی جوړ شوی، ټایټل به ورکړم، هر څه به کړم، دلته ماته پوسټ علامه راکړي، زرغونه غوندې پوسټ علامه به راکړي. دا پوسټ علامه زه کله کلیک کوم نو ماته به پوسټ یا ګیلرۍ ته یا لیکنه هر څه به درته راواړوي چې په همدغه طریقه ته پوسټ وکړه. دلته ته پروفایل هر څه سیخولی شئ، په همدغه ځای کې ټول معلومات، عکس، هر څه ورکولی شئ. دلته د خپل مایننګ کتلی شئ، اور علامې ټولې د همدغه کې کتلی شئ. نو په همدغه کې چې کله ته پوسټ وکړې سیده بیا راځي چې دا فای هغه ته درته راځي، فای ته چې دلته تا پوسټ کړی دی، دلته به تاسو ته کوم ځای کې ښایي، زه درته راواړوم. نو ملګرو دلته به تاسو ته دغه ځای کې حال چې دا پوسټ دا ځای کې اول فاست بیتو وي یا دویم، نو کله چې لایکونه یا د اور علامې ډېرې واخلې نو تا ته بیا ښکوي. نو ته چې خلکو ته پوسټ ورکوې دغه چې کومه علامه وینې دغه د دومره اخیستې دي او د اور علامې دومره اخیستې. راځو د کوزې او د کوزې وګوره، دا 40.5 د 915 او اور علامې دومره اخیستې. دا جمع نشان چې وویل دلته تاسو ته چې کله KYC وشي جمع نشان هم ورپسې وهلی شي، هغه کسان یې کولی شي چې KYC لري. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ضرور در سره سبسکرایب، لایک، یو خوندور کمنټ هم راته پرېږدئ. نو د راتلونکي ویډیو چې بیا هم پرې جوړوو یا به د ایتن نټورک په باره کې یا SFM نټورک په باره کې دغه اکاونټونه هم در سره خلاص کړئ، زما همدغه چینل کې شته. دفاع کې کوم نور اکاونټونه یا نوی اپډیټ هر څه راځي هغې پرې به درته ویډیو درته جوړوم. نو تر هغې پورې در خدای په امان.